په منځني ختیځ کې د کړکېچ د پراخېدو اندېښنې امریکا خپل پوځي حضور زیات کړی. امریکایي چارواکو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې منځني ختیځ ته د امریکې څخه باندې 50 جنګي الوتکې رسېدلي. په استول شوو تجهیزاتو کې F-14 F-22 او F-15 جنګي الوتکې او همدارنګه د تیلو رسونکو الوتکې شامل دي. دا پوځي خوځښتونه داسې مهال ډیریږي چې د جنوا په ښار کې د متحده ایالات او ایران د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا امریکایي رسنۍ اکسیوز راپور ورکړی چې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې احتمال تر هغه ډیر نږدې شوی چې ډیری امریکایان تصور کوي. د راپور له مخې احتمالي پوځي اقدام ښایي د امریکا او اسرائیل ګډ عملیات وي چې پر ایران به پراخ او ژور اغیزه ولري. اکسیوس لیکلي که دا عملیات ترسره شي نو ښایي یوازې محدود برید نه وي بلکې څو اونۍ دوام وکړي او بڼه به یې د پراخې جګړې په څیر وي. همداراز CNN د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې که څه هم ټرمپ لا تر اوسه پر ایران د برید وروستۍ پرېکړه نه ده کړې خو پوځ یې د روانې اونۍ تر پایه د احتمالي عملیاتو لپاره چمتووالی نیولی دی. سرچینه وایي سپینه ماڼۍ ته خبر ورکړل شوی چې د تجهیزاتو له زیاتېدو وروسته ځواکونه کولی شي په لنډ وخت کې عملیات پیل کړي خو خپله ټرمپ د پوځي اقدام د ملاتړ او مخالفت دواړه دلایل ارزولي او لا یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د امریکا او اسرائیلو هر ډول احتمالي برید به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري. هغه ویلي پر اټومي تاسیساتو برید کولی شي وضعیت لا پسې بې ثباته کړي او ایران اډ کړي چې د خپلو اټومي موادو د ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. لاوروف ټینګار کړی چې ایران د سولیز موخو لپاره د یورانیمو د غني کولو حق لري او مسکو باور لري چې تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالو څارونکو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د امنیتي وضعیت دا چټک بدلون داسې مهال رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیکې هڅې لا روانې دي.